السلام علیکم. امید لرم تاسو ټول بخیر. زما نوم صدام حسین دی او بای پروفیشنل دی او سایکولوژیست یم او تاسو ته پته ده چې په دې پیج باندې چې دی د ذهني صحت په حوالې سره زه ویډیوز اپلوډ کوم. نو نن به چې کوم دی زه ستاسو ته په کوم ټاپک خبره کوم هغه د ذهني صحت سره ریلیټډ دی. اکثر به تاسو لیدلي چې زموږ پښتنو کې کله موږ د یو بل سره میلاویږو او د یو بل نه تپوس وکړو چې څنګه یې طبیعت څنګه دی، نو ډایرکټ زموږ دا جواب وي چې یا ټیک یم، هر څه صحیح دی، بالکل الحمدلله. لیکن په حقیقت کې داسې نه وي. اکثر د انسان په ژوند کې مختلف مسایل وي، مختلف پریشانیانې، غوسه یا خفګان او هغه موږ اکثر پښتانه د یو بل سره نه شیر کوو. زه دا نه یم چې د هر چا سره ته شیر کا په هره ګلۍ کې یا په هر جومات کې ستا چا سره میلاویږي نو د هغو سره شیر که نه، خو بلکې ستا په ژوند کې د هر انسان په ژوند کې یو داسې انسان پکار دی چې د هغې سره موږ خپل چې کوم پریشاني ده یا خپل ذهني دباو دی یا داسې سوچونه دي چې هغه تا تنګوي، هغه شیر کول پکار دي. ٹھیک ده. نو دغې چې کله نه شیر کېږي د دې څه نقصانات دي. کله چې موږ خپل پریشانیانې سوچونه هغه دباوو، یو انسان باندې غوسه یې هغه دباوو او یو یا داسې څه نور پریشاني چې په هغې باندې موږ خبرې کول غواړو د خپل ورور سره، د مور سره، خپل خپلوانو سره، ملګرو سره، دوستانو سره، خو نه یې کوو، هغه هم په زړه کې ساتو، بار بار یې په زړه کې ساتو، هغه شیر کوو نو دې نقصان دا چې مثال یې داسې دی چې یو غباره یي که نه، په هغې کې ته پوکې کې هغه بار بار چې د هغه پلاویږي پړسیږي او بیا یو ګلاس وکړي هغه وشوي. نو دغه شان د دې ذهني صحت هم مثال دی. که کله موږ خپل سوچونه، فکرونه، خپلې پریشانیانې هغه بار بار دباوهو زموږ چې کوم جذبات هغه موږ دباوهو یو ورځ هغه بلاست شي د څه په شکل کې، د ډپریشن په شکل کې، د انزایټي په شکل کې او د نور ذهني بیماریانو په شکل کې، سټریس په شکل کې. نو د دې یو حل دی، یو ټیکنیک دی د دې دپاره او هغه به زه نن ستاسو شیر کوم چې هغې ته وایي کیتارسیس. د دې نه مخکې موږ په خپل ژوند کې، تاسو به په خپل ژوند کې دا یوز کړی، لکه که څوک د ذهني صحت چې کوم پروفیشنلز دي د هغې سره واقف هم نه وي نو بیا هم موږ دا په ژوند کې یوز کړی، خو موږ ته یې د نوم پته نه وي. نو کیتارسیس چې دی دا یو هغه عمل دی، د دې څه پروسس دی، صحیح ده، مختلف طریقې دي چې د دې په ذریعه سره موږ خپل چې ذهني بوج دی، کوم زموږ په یو ذهن باندې یو پریشر دی، هغه کمولی شو. اولنی دا دی ګوره که کله یو انسان نه ژړا ورشي نو زموږ په معاشره کې دا دی، پښتو معاشره کې چې مطلب خاص کر سړی چې کله وژاړي یا سترګو نه اوښکې لاړ شي نو ټول ورته وایي چې یار سړی خو کلک یې، ته ولې ژاړې، ته ولې کمزوری یې، او ته خو ډېر زیات کمزوری یې، ته خو ځوان یې، تا له ژړا نه پکار. نو دا یو بده خبره ده، دې د ریالټي سره تعلق نشته. کله چې یو انسان ژاړي نو د دې ژړا په ذریعه سره د انسان کیتارسیس کېږي، هیلینګ یې کېږي، د انسان د سترګو نه چې اوښکې راځي نو د دې په ذریعه باندې د هغې هیلینګ کېږي. زه تاسو ته دا نه یم چې ته د خلکو مخکې وژاړه، که هم ژاړې څه خبره نه ده، خو د خدای مخ ته وژاړه، د انسان مخ ته وژاړه، په یو خفیه پټ ځای کې وژاړه چې ستا چې کوم باډي ته کوم د هیلینګ ضرورت دی هغه د دې په ذریعه هم کېږي. دا د کیتارسیس یو طریقه ده. دویمه دا چې خپل سوچونه ولیکه، تا له څه سوچونه هم راځي، څه پریشانیان هم دي، هغه ولیکه، دا هم یو طریقه ده. د هغې نه علاوه د چا سره شیر که، شیرینګ از کیرینګ چې ورته وایي. یو انسان داسې وګوره چې هغه ټرسټیبل وي، ستا خور کیدی شي، مور کیدی شي، ښځه، پلار، یا سم ستا په رشته دارو کیدی شي، په ملګرو کې یو داسې ملګری کیدی شي چې هغې سره ته خپل د زړه بوج شیر کړي، د هغې سره په هغې باندې خبرې وکړي. د دې سره چې ستا کوم ذهني بوج دی، کوم پریشاني ده، هغه کافي حده پورې کمېدی شي. خو په دې کې به ضرور دا کس خیال ساتئ چې هغه ټرسټیبل وي او هغې د بل چا سره نه شیر کوي. هغې دا ته ویلی هم شي زه ستاسو خبره کومه او بس ته خپل حده پورې وساته، زه لږ کنفیوز یم، لږ پریشان یم، ټیک ده. د دې نه علاوه ته پروفیشنل هیلپ اخیستی شي. یو پروفیشنل هیلپ نه، یو منټل هیلپ پروفیشنل نه، لکه څنګه چې زه یو سایکولوژیست یم دغسې یو سایکولوژیست، سایکیټریسټ خواله ته تللی شي او د هغې نه ته د هغې سره سیشن بک کولی شو. په هغه سیشن کې ته بالکل ریلیکس چې دی خپل څومره هم چې ستا خبرې، ستا پریشانیانې، ستا د کوم د ژوند د کوم اسپیکټ په باره کې نو هغه ته هلته شیر کولی شي. ولې چې سایکولوژیست چې دی، یعنې د نفسیات شعبه چې ده، د کوم څه چې زه هم تعلق ساتم، دا هغه شعبه ده، دا هغه پیشه ده چې په دې کې د مریض کنفیډنشنلیټي زموږ اولنۍ ترجیح ده چې مریض زموږ څه کومې خبرې شیر کوي هغه موږ د بل چا سره نه شیر کوو، سوا د یو څو خبرو نه چې کله یو مریض ستا خوا راشي او هغه د خپل ځان د ختمولو یا د خپل کور والاتو د تکلیف ورسولو لپاره پلانینګ کوي یا د انسان د ژوند پکې خطره وي نو هغه خبرې موږ شیر کولی شو. د هغې نه علاوه چې مریض ستا سره سم شیر کړي، مطلب زموږ خوا له څومره مریضان راځي زموږ سره خپل د ژوند مختلف واقعات شیر کوي، په هغې کې د هغه نه څه ګناه شوي یا چا ته څه نقصان ورکړی مخکې تېر شوي وخت کې یا اوس ورته سوچونه راځي نو هغه زموږ شیر کوي، هغه کنفیډنشلي. نو ته د سایکولوژیست خوا ته تللی شي د کیتارسیس دپاره بهترین چې کوم پلیټفارم دی هغه خو دا دی. خو که دغه تا ته نه وي نو ژړل د خدای مخ ته یا د انسان خوا ته یا یوازې
د دې نه علاوه چې دی خپل سوچونه لیکل تھاټس جرنلینګ هم ورته وایي صحیح ده د هغې په ذریعه ته خپل سوچ چې دی کوم په ذهن چې ستا بوج دی هغه کمېدی شي د دې ستا ذهني صحت په چې دی د کافي حده پورې ریلیکس وي ته به ذهني طور باندې صحتمند دی نو دا یو ټیکنیک و ما سوچ وکړو چې زه د خپل پښتنو ورونو خویندو سره شیر کړم نو که تاسو دا ټیکنیک په سمجھ کې راغلی نو تاسو کمنټ سیکشن کې هم د دې چې دا منشن کولی شئ یا تاسو کومه طریقه استعمالول د اوسه پورې د دې کتارسیس دپاره د خپل ذهني صحت د بهترۍ دپاره تاسو کومه طریقه استعمالوله نو هغه هم تاسو زما شیر کولی شئ او زما ستاسو ټولو نه دا ګزارش دی ریکویسټ دی چې زما چې کوم دا سوشل میډیا پلیټفارمز دي د فیسبوک دی یا د یوټیوب دا چینل دی دا اوسه ضرور لایک کړئ سبسکرایب کړئ او د نور ملګرو سره شیر کړئ چې وختاً په وختاً تاسو ته د ذهني صحت په حوالې سره په پښتو کې چې کوم دی اویرنس